أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا لله الدين الخالص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذه کرام او طلبه کرامو، زه تاسو ته د هر څه نه مخکې تحفه نبوي وړاندې کوم چې عبارت ته له السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نه. عزتمندو، زه نن ستاسو په مخ کې د اخلاص په موضوع باندې یو څو خبرې کول غواړم. الله جل جلاله د انسان صرف هغه اعمال قبلوي، هغه عبادت قبلوي په کومو کې چې اخلاص وي. چې په کوم عمل کې اخلاص نه وي، د الله جل جلاله د رضا دپاره نه وي، دا الله جل جلاله نه قبلوي. ځکه الله رب العزت فرمایي: الا لله الدین الخالص. خبردار، عبادت خالصه دا د الله جل جلاله دپاره دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وي الله جل جلاله ستاسو صورتونو ته او ستاسو مالونو ته نه ګوري، بلکې الله جل جلاله ستاسو زړونو ته او ستاسو اعمالو ته ګوري. یعنی الله جل جلاله د خپل رضا فیصله، د خپل رحمت فیصله هغه ستاسو د شکل او د مال په اعتبار باندې نه کوي، بلکې الله جل جلاله د خپل رضا فیصله، د خپل رضا فیصله او د خپل رحمت فیصله هغه ستاسو د زړونو په نیتونو سره کوي او ستاسو د اعمالو په بنیاد باندې کوي. عزتمند، اوس اخلاص دا چی شي ته وایي چې په اعمالو کې اخلاص ضروری دی. اخلاص وایي چی شي ته؟ اخلاص علماء کرامو ډیر زیات تعریفونه کړي دي. د ټولو خلاصه او نچوړ دا دی چې هر عمل خاص الله جل جلاله د رضا دپاره وکړي، بل څه مقصد دی نه وي، دې ته اخلاص وایي. او بیا علماء کرام فرمایي چې په هر عمل کې اخلاص کول دا واجب او ضروری دی. ځکه الله جل جلاله فرمایي: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وای ما دوی ته امر نه دی کړی مګر د دې خبرې چې دوی عبادت وکړي د الله جل جلاله او مخلصین له الدین، او اخلاص کوونکي په دغه دین کې. یعنی الله جل جلاله په دغه آیات کې دوه شیونه ذکر کړي دي. یو به تاسو عبادت د الله جل جلاله نه علاوه د بل چا نه کوئ، او بل چې کوم عبادت تاسو کوئ په دغه عبادت کې به تاسو اخلاص کوئ. بل نو عزتمندو، د اعمالو د قبولتیا دپاره اخلاص ضروری او شرط دی. علماء کرام فرمایي د هر عبادت د قبولتیا دپاره دوه شیونه ضروری دي. یو اخلاص، او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع. اخلاص ځکه ضروری دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وی الله جل جلاله د انسان صرف هغه عبادت قبلوي چې هغه په اخلاص سره شوی، صرف د الله جل جلاله دپاره شوی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع ځکه ضروری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من عمل عملا ليس امرنا عليه فهو رد. چا چې یو داسې کار وکړي چې په هغه باندې موږ دته امر نه کړی، نو دغه عمل به د مردود وي، دا به نشي قبلولی. عزتمندو، چې کله په عباداتو کې اخلاص دا شرط شو، ضروري شو، نو موږ او تاسو ته پکار دی چې په خپل عملونو کې اخلاص پیدا کړو. چې کله موږ او تاسو په هر عمل کې اخلاص پیدا شي، للهیت پیدا شي، د الله رضا پیدا شي، نو بیا به شیطان ما او تا ته ضرر نشي رسولی. ځکه شیطان چې کله الله جل جلاله مردود کوي، د جنت نه یې راواستوي، نو شیطان الله جل جلاله ته سوال وکي: و اے الله رب العزت، ته ما ته مهلت راکا. نو الله جل جلاله شیطان ته مهلت ورکي، تر قیامت پورې به شیطان ژوندی وي. نو بیا شیطان دا قسم وکي: و اے الله رب العزت، زه به ستا یو بنده هم نه پرېږدوم، ټول به ګمراه کوم.
ما سوا د مخلصینو نه مخلصینو باندې د شیطان تسلط دا نشي حاصل لري. نو عزتمندو په خپل عمل کې اخلاص پیدا کول پکار دي. بیا خاص کر د اهل علم دی پاره، د علماء کرام دی پاره، د طلبه کرام دی پاره. علماء کرام او طلبه کرام ته په دې غلط فهمۍ کې نه دی مبتلا کېدل پکار چې زه د دین خدمت کوم، درس او تدریس کوم، تصنیف او تعلیب کوم یا بل دین خدمت کوم، نو پر دې بخا مقامات الله جل جلاله اجر را کوي، ما ته به ثواب را کوي. کچيري دغه عمل د الله جل جلاله ته نه مقبول، د اخلاص نه ورکی، نو د الله جل جلاله نه قبلي. نو اخلاص په هر عمل کې ضروری دی. عزتمندو د یو انسان په نیک عمل باندې خاص ثمره مرتب کېدل، د دین ترقی ور باندې کېدل، دا دلیل د دې نه دی چې دا عبادت دې د مقبول وي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. بشک الله جل جلاله د دین مضبوطیا هغه په فاجر او فاسق سړي سره هم کوي. نو عزتمندو چې کله په فاجر او فاسق سړي سره هم کوي، که په ما او تاسو سره الله جل جلاله د دین مضبوطیا را وستله، نو د دې دا دلیل نه دی چې الله جل جلاله زما او استاد هغه عبادت قبول کړی دی. نو عزتمندو زما د تقریر خلاصه دا شوه چې په هر نیک عمل کې اخلاص کول دا ضروری دی. موږ او تاسو ته پکار دی چې خپل هر نیک عمل په دې کې اخلاص وکړو، د الهیت وکړو، د الله جل جلاله رضا مقصود وګرځو. چې کم ته ریاض مو په ذهن کې راځي بل مقصود مو وي، دا د ذهن څخه وباسو. الله جل جلاله دې اول ماته او بیا تاسو ته پر دې خبر باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.